سړی چې دا دعا کوي چې خدای ما په دې فلانه لار روان کا، اوس هغې لارې نه د کومو خلقو لار مراد ده. په تاسو دا ووایئ چې وایي چېرې داسې چې خدای موږ د ډمانو په لار روان کا، یا دا به چېرې ووایئ تاسو چې خدای موږ د شرابیانو په لار روان کا، خدای موږ د جوارګرو په لار روان کا، خدای موږ د غلو په لار روان کا، خدای موږ د بېلمازو او د پلیتو په لار روان کا. دا به چېرې ووایئ چې خدای دا خانان نوابان چې کوم دي خدای موږ د دوی په لار روان کا. داسې به وایو اگرچه د خانان نوابان په لار روان خو یې خدای ته به چېرې داسې ونه وایئ چې خدای د دغې خان په لاره مام روان کا او د دغې نواب په لاره مام روان کا. که وایئ خو داسې به وایئ چې خدای موږ د ابوبکر صدیق په لار روان کا، خدای موږ د عمر فاروق په لار روان کا، خدای موږ د عثمان ذوالنورین په لار روان کا، خدای موږ د حضرت علی په لار روان کا. داسې به وایي. عاجزانو عرض کوم چې انعمت علیهم هغه خلق دی چې کوم په صحیح معنو کې په هغه لار روان دي چې کومه لار خدای ته تللې ده او جناب محمد رسول الله ښودلې ده. انعمت علیهم دا خلق دی. اوس چې کوم خلق بیا په دې لار روان شوي دي هغې نه جوړ څه شو؟ هغه خلقونه امام بخاري جوړ شو، امام مسلم جوړ شو، امام ترمذي جوړ شو، امام ابو داود جوړ شو، امام نسائی جوړ شو، امام طحاوي جوړ شو. دا خلق ته جوړ بیا دغه خلقونه امام ابو حنیفه جوړ شو، امام شافعي جوړ شو، امام مالک جوړ شو، امام حنبل جوړ شو، امام جعفر صادق جوړ شو. دا انعمت علیهم خلق. بیا د دوی په لار چې کوم خلق روان دي د هغې نه امام محمد جوړ شو، قاضي یوسف ته جوړ شو. اوس د دې ټولو تاریخ خو ګران دی چې زه تاسو ته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه خاص شاګردان، یو قاضي ابو یوسف او یو امام محمد. قاضي ابو یوسف ته بادشاہ راغی. اوس قاضي ابو یوسف د بادشاہ قاضي دی او بادشاہ ورته راغی او ورته وایي چې جامعت فی نهار رمضان، د رمضان میاشت ته او ما د ورځې خپلې بیبي سره صحبت وکړو، روژه ماته شوه، ما دپاره شرعي څه فتوه ده؟ قاضي ابو یوسف اوس ناست دی او بادشاہ ورته ولاړ دی او د مسلې تپوس کوي. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې علیکه حکم ورته سناوی، علیکه ان تطعم 60 مسکینا، پتا لازم دی چې ته به شپېتو مسکینانو ته دوه ټیمه روټۍ ورکړې. یو دا ده علیکه تحریر رقبه، یو دا دی چې علیکه ان تصوم شهرین متتابعین. د کفارې دا صورتونه دي. بادشاہ ورته وایي چې ما دپاره څه حکم دی؟ هغه ورته ویل تا دپاره حکم دا دی چې علیکه ان تصوم شهرین متتابعین، ته به 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي. پرله پسې دا معنا چې که یو ورځ دین پکې قضا کړي بیا به یې د سره نیسي. تا په رمضان کې چې قصدن روژه ماته کړه ودې خوړه نو په تا لازم دي چې 2 میاشتې به پرله پسې روژې نیسي. بادشاہ ولې
وسره څه شو لاړو چې لاړو نو دا نور قاضیان چې ورسره ناست وو هغوی ورته ویل حضرت ته خطا نه شوې ورته ویل چې ولې وی په دې کفاره کې خو ترتیب دی اول شی پکې تحریر د رقبې دی یو سړی قصداً روزه وخوري نو یو مریی به ازادوي نو تا د مریي خبره ورته ونه کړه ورته دې ویل چې ته به 2 میاشتې روزې نیسي اوس قاضي ابو یوسف خو د امام ابو حنیفه شاګرد و اوس مونږ چې خان راشي مسئلې تپوس او د روژه کې دا مالدار خلک د روژیانو پسې ډېر ګرځي چې صحت مې دغه دی برابر نه دی څنګه چلو اوس مونږ ورته څه وایو بیا چېرته تماشه وکړئ قاضي ابو یوسف ورته ویل چې زه غلط شو حسن غلط خبره دا نه کفاره دپاره حکم دا دی چې اول تحریر د رقبې دی مریی به ازادوي تا هغه ټکی مو نه کو ورته وویل چې 2 میاشتې روزې به نیسي ورته وی چې د بادشاه ته مې دا فتوه ځکه ورکړه د شپېتو مسکینانو خبره مې ونه کړه د مریي ازادولو مې ونه کړه دا د روزو مې ورته ځکه ووي چې دی خو بادشاه دی اوس به 100 مریونه ازاد کړي په دې ټول رمضان کې به یوه روژه مو نه نیسي هره ورځ به مریی ازادوي او لګیا به شپېتو مسکینانو ته نه چې 600 ته هم روټۍ ورکولی شي نو ده ته مې دا حکم سخت ځکه ووي چې دی 2 میاشتې روزې ونیسي چې دا د ملا ډوکې پې ودړګېږي چې آینده دپاره بیا داسې ونه کړي عزیزانو علما دا خلک وو قاضیان دا خلق انعمت علیهم دا خلق دا امام محمد چو دا دا بادشاہ زیو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تیراوستی چی پا دا زا علم کن رلدر خبر په یو شرط به دته هغه علم شروع کوم چې دی به 40 ورځې په دې بغداد ښار کې د قصابخانې نه زما کور ته لرې راوړي او په خپله به یې په سر کړی یو راوړي دی ما ته لرې پکار دی بادشاہ ورته ویل صاحب نوکران خادمان 200 مریونه دی به راوړي درته که نه ویل نه دی به راوړي که یې نه شروع کوم ورته ډېره ښه ده زوی ته ویل چې ته به 40 ورځې د حضرت کور ته لرې راوړې په چای کې به دې په سرې ښې یو راوړې د بادشاہ زوی 40 ورځې د قصابخانې نه لرې به په سر کړي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته به راوړې 40 ورځې پسې ورته علم شروع کړ بادشاہ کې تپوس وکړ چې زما په دې زوی د دا کار ولې وکړو هغه ورته ویل صاحب خبره دا ده چې علم هم یو مستقله نشه ده او د بادشاه زویواله او شهزادهتوب هم یو نشه ده
نو دوه نشي به یک وخت په دماغ کې نه جمع کېږي. نو په دې چل مې د بادشاهۍ نشه د دماغ نه وایسته. ده دا ځان مزدور تصور کو. اوس ته ګوره چې ده کې د علم نشه څنګه راځي. چې علم یې ورته شروع کړو نو امام محمد ته جوړ شو. او دا چرته علماو نه تپوس کوي چې موطا امام محمد ده چې کوم کتاب لیکلی دی په حدیث کې عقل به دې حیران شي چې د امام محمد موطا وګوري. هغه سټیج ته ورسېدو په علم کې، هغه انداز ته ورسېدو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به کله کله په خپل حکم کې خطا شو نو د دې شاګردانو قول ته به رجوع وکړه او به وی چې زما دا شاګردان په حق دي زه په غلطه وم. هغه مقام ته ورسېد. اوس استاد دا ویل چې زما شاګرد په حق دی زه په ناحقه یم، دلته یو بل اندازه ولګوئ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خېټه کې نفس اړو نه، نفس نو. ځکه چې استاد وایي چې زما دا شاګرد په حق دی او زه په غلطه وم، نو ده کې نفس نو. اوس به استاد داسې وایي چې زه په غلطه یم او دا استاګر مې د دې زمانې استادان دي. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض میں داؤ چې انعمت علیہم دا خلق دے. انعمت علیہم مؤمن زمون په دې زمانہ کې ما ته دې وخت کې په دې صدای کې چې کوم یو امر شو داسې څوک نه ښکاري چې زه ووایم چې انعمت علیهم دا خلق او خدای د دې سړي په لاره ما روان کې داسې زما په نظر کې دې وخت کې څوک نشته.